د پخوا زمانې قصه ده. د ځنګل سره خوا کې یو کلی و. د کلي خلک په ټول د ورځې ښه خوشحاله وو، خو چې کله به شپه شوه نو هواګانې به بدلې شوې، ټولو خلکو به د ځان پسې ورونه بند کړل او څوک به هم د کور نه بهر نه وتل. او د دې وجه دا وه چې په دغه ځنګل کې یو زوړ کور و او دا کور د شیطان د ښځې و. د شیطان ښځه به د شپې کلي ته راتله او چې څوک ماشومان به یې لیدل نو د ځان سره به یې بوتلل. راځه بچیږي لولیپاپ تله درکم. یو ورځ رحیم د خپلې ښځې ساره او د یو زوی بلال سره کلي ته واپس را روانو چې په هغوی باندې په لاره کې ناوخته شو او لږ ساعت پس د شیطان ښځه راشي. یا خلکو چارته روان یې؟ زه دا ماشوم بوزمه دله لولیپاپ ورکومه. او دغسې د شیطان ښځه د رحیم زوی بلال د ځان سره وتښتی. دوی دواړه ډېر زیات ویریږي، په منډه منډه کلي ته راشي او د کلي خلکو ته ټوله قصه بیان کړي، خو ټول کلیواله ډېر ویریږي، ټول خپلو خپلو کورونو ته منډه کړي او څوک هم د دوی مدد ونه کړي. یا زما زویه بلاله ته به چېرته یې؟ دواړه به ښځې الله به خیر کړي. او د شیطان ښځې بلال د ځان سره کور ته بوته او په یو پنجره کې یې بند کړ. ډېره موده پس راله ښکار په ګوتو باندې راوې. د یوې هفتې د وحې کار مو وشو. او دې نه پس د شیطان ښځه جادو والا اوبه تیارې کړي. هغه اوبه چې په بلال واچوي نو د بلال نه چیلې جوړه شي. دغسې به د شیطان ښځې ماشومان تښتول، د هغوی نه به یې چیلې او ګډې بیزې جوړولې او بیا به یې هغه خولې. په سبا باندې رحیم ټول کلیواله ته یو ځل بیا خپله قصه بیان کړي، خو څوک هم د هغه مدد نه کوي. په دې کلي کې یو ګنجی سړی اوسیږي چې د هغه نوم ګنجی خان وي او ګنجی خان په دې خبرو باندې یقین نه کوي. یلوله ستا زوی روږ شوی دی، دا رښتیا دي؟ او روږ شوی دی او دا رښتیا دي او هغه د شیطان ښځې بېګا زموږ نه تښتولی دی. وروره د شیطان ښځه مجه نشته، راځئ زه درسره ځم اوس پې پته ولګي. او دې نه پس ګنجی خان د رحیم سره د ځنګل طرف ته روان شي او لږ ساعت پس دوی د شیطان د ښځې کور ته ورسیږي. ګنجي خان دغه کور دی د شیطان د ښځې. نه مړه شیطان بیطان نشته، ګوله زه ورځم اوس پې پته ولګي. هلو دې کور کې څوک شته که نه؟ تاسو ته یم دې کور کې څوک شته؟ دا وګوره دا خو چیلې ولاړه ده، زما په خیال دلته څوک چیلو والی اوسیږي. او لږ ساعت پس د شیطان ښځه راشي. یا سړیه ته زما کور ته څله راولې؟ هلکه ته وګوره چینې هم خبرې شروع کړې. وای مولی کلم داسې بچ مې کتی. رحیم او د رحیم ښځه هم ډېر سخت ویریږي او دوی دواړه هم د هغه ځای نه وتښتي. یا تورې ما ماف که بیا به نه راځم دلته، ولا ما ته خو پته نه وه چې د شیطان ښځه وي. نه پرېږدم دې چېرته په تا کې خو دومره وخه ده چې پوره یو میاشتې فلی شم. او دې نه پس د شیطان ښځه د ګنجي خان نه یو غټ ګټ جوړ کړي. بل طرف ته رحیم او ښځه یې کلي ته راشي او کلیوالا ته ټوله قصه بیان کړي. کلیوالا ورته وایي چې پولیس له لاړ شه، کیدای شي چې پولیس دې څه مدد وکړي. پولیس ماما څه ډېر پریشان یم، د شیطان ښځې زما نه زما زوی تښتولی دی. د شیطان ښځه نشته، دا ستاسو هسې وهم دی. راځئ ما سره لاړ شئ، ما ته یې وښایه چې د لیسې ډکم. او دې نه پس هغه پولیس د هغوی سره د ځنګل طرف ته روان شي. یو ساعت پس دوی د شیطان د ښځې کور ته ورسي. پولیس ماما دغه کور دی ما چې درته وي، ورشئ که نه دننه. یلوله دې کور کې څوک یې ځان کې لپټاپ کې، ولې که زه غوسه شوم نو بیا هم پرېږدم نه. وایه وروره څه چغې دې جوړې کړې دي؟ چای به څښې او که روټۍ به خورې؟ د پولیس قسمت ښه وي
ځان ته پسې چل باندې بچ کی او دوی درې واړه د هغه ځای نه په منډو منډو وتښتي. چې زما بلال به څنګه وي؟ او کنه زم پریشان یم. دا به څه کېږي؟ څوک هم زموږ مدد نشي کولی. په دې کلي کې یو هلک اوسېږي چې د هغه نوم جلال وي او جلال ډېر بهادر وي. مور چې هغه ګنجي او بلال به څنګه وي؟ زه وایم چې زه ورپسې په خپله باندې لاړ شم. یا زما بهادره زویه، زه ډېره زیاته یېرېږم. د شیطان ښځه تا ته څه ونه وایي؟ نو مورې داسې دا مسله نه حل کېږي، بس ته دعا کوه ماښام به ورځم. زما نو بېګاله به زه په خپله ځم او ګنجي او بلال به رازادوم. او دغسې د شپې جلال د ځان سره یو لاټین واخلي او یوازې د ځنګل طرف ته روان شي. لږ ساعت پس جلال د شیطان د ښځې کور ته ورسي. زما په خیال چې دا یو ګنجي هان دی او دا یو بلال دی او د شیطان ښځې ته چیلې او ګډه جوړه کړې ده. او جلال دغه سوچونه کوي چې په دې کې د شیطان ښځه راشي او جلال ونیسي. یا بچی ته خو زما کور ته پخپله راغلی، اوس خو ته ګیر شوې. زه اوس لږه ستړی یم، ارام کوم او تا نه به سهار چیلې جوړوم او بیا به دې خورم. او دې نه پس د شیطان ښځه لاړه شي وده شي، خو د جلال قسمت ښه وي د شیطان د ښځې نه پنجرې ته تاله لګول ایر شي او دغسې جلال ته موقع میلو شي او جلال د پنجرې نه ولې شان راوځي، هغه د جادو اوبه واخلي او اول هغه اوبه د شیطان په ښځه واچوي چې د هغې نه پیشو جوړه شي. اوس وایه د شیطان ښځې مزه کوي که نه؟ اوس به د سره ګورم. او بیا جلال هغه اوبه اول په ګډه واچوي چې د هغې نه واپس ګنجې هان جوړ شي. یا ماشومه ما ته دې پنجلې نه وباسه، د شیطان ښځه مې خوري غواړي، خوري مې. او بیا جلال ګنجې هان د پنجرې نه آزاد کی. د هغې نه پس چې جلال هغه اوبه په هغه چیلې واچوي نو د هغې نه واپس بلال جوړ شي او بیا هغه بلال هم آزاد کی. د دې نه پس دوی هغه پیشو د ځان سره پنجره کې بنده کی او د کلي طرف ته په خوشحالی روان شي. د کلي خلک چې دوی ټول وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي. رحیم چې خپل زوی بلال ژوندي وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي. د دې نه پس د کلي خلک ټول هغه پیشو په کاڼو ولي او مړی کی. اوس جلال د ټول کلیوالا دپاره یو هیرو جوړ شي او دغسې د شیطان ښځه مړه شوه او دې نه پس په ټول کلیوالا په خوشحالی ژوند تېراو.